سلامونه. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي اټکل شته چې د جولای میاشتې په نیمایي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. هغه زیاتوي چې حکومت تر اوسه 3895 تنه طالب بندیان خوشي کړي دي. ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو په تېره یوه اونۍ کې د خپلو تحرکاتو او تاوتریخوالو په پایله کې 21 ولسي وګړي شهیدان او 10 نور ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو لخوا ترهګریز بریدونه د منلو وړ نه دي. د دغې ټولنې د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د قطر تر تړون وروسته طالبانو خپل ترهګریز بریدونه زیات کړي دي. د عمران خان لخوا اسامه ته شهید ویلو خبرګونونه راپارولي دي. د دغه هیواد اپوزیسیون ګوندونو پر لومړي وزیر سخت نیوکې کړي دي. دوی وایي چې اسامه د ترهګرې ډلې مشر او د نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوونکی و. او CNN ټلویزیون د 2 امریکایي چارواکو له قوله لیکي د ټرمپ حکومت په دې هڅه کې دی تر څو له افغانستان څخه خپل 4000 سرتیري وباسي.